د تیرو څو ورځې راهیسې اماراتو ویزو خلاصولو په اړه پوښتنې خورا زیاتې شوي دي. که څه هم دې په اړه ما یو پوسټ هم درته کړی و، خو هغې باوجود هم ګڼ شمېر پوښتنې یا د موضوع په اړه راځي. نو غواړم چې نننۍ ویډیو کې همدې په اړه تاسو ته معلومات درکړم. ګورئ دوستانو، په اوسني وخت کې بغیر د فیملي څخه انفرادي کس ته د اماراتو ویزا نه ده شوي. او نه د دې په اړه ماته په متحده عرب اماراتو کې خپلو چارواکو تایید کړي ده. چارواکو نه مطلب خپل سفر ته او کنسلګري ده چې دوی تر اوسه پورې ماته نه ده تایید کړي چې د اماراتو ویزې افغانانو پر مخ خلاصېږي یا خلاصې شوي. خو دوی وایي چې زموږ کوښښونه روان دي، نو که چېرته کم نوي څه یا مو کم نوي لاسته راوړنې درلودې، هغه به خپلو هېوادوالو سره حتما شریکوو. نو ستاسو څخه هم هیله دا ده که چېرته کم ډول ویزې افغانانو پر مخ خلاصې شوې، نو هغې په اړه زه حتما تاسو معلومات خپروم چې په دغو شرایطو امارات افغانانو ته ویزې ورکوي، خو په الحال بغیر د فیملي څخه متحده عرب امارات افغانانو ته نرمال ویزې نه ورکوي. نو نور ستاسو هم هیله دا ده چې د یادې موضوع په اړه پوښتنې زیاتې مه کوئ. که ما سره دقیق معلومات یا ما پخپله کومه ویزه ولیده چې افغانانو لپاره وشوه یا رسمي سرچینې کم اعلان وکړه، نو هغه معلومات زه تاسو ته هسې هم خپروم. هغې لپاره تاسو صرف څه وکړئ، احمد ټایمز تعقیب کړئ. مننه.